ولسمشر غني یو ځل بیا پر اسدالله خالد باندې اعتبار وکړ. اسدالله خالد د دفاع وزارت او مسعود اندرابي د کورنیو چارو وزارت د نماند وزیر په توګه ټاکل شوي. د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد دغه وزارت د نماند او د کورنیو چارو وزارت محمد مسعود اندرابي د یاد وزارت د نمایندانو په توګه ټاکل شوي دي. د چارو ادارې په دوه بېلابېلو پوسټونو کې ویلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني د دفاع وزارت ته اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزارت ته محمد مسعود اندرابي د وزیرانو په توګه ولسي جرګې ته د رایې اخیستلو لپاره نومولي دي. دواړه له څه وخت راهیسې د یاد وزارتونو د سرپرستانو په توګه دندې ترسره کولې. د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد دوه کاله مخکې د 2018 کال د ډسمبر په میاشت کې د ملي دفاع وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی و. ولسمشر محمد اشرف غني د ولسي جرګې له غړو همداراز له ولس سره ژمنه کړې ده چې په نوي حکومت کې باید د سرپرستانو دوره پای ته رسیږي او د کابینې ټول غړي به هم ډېر ژر ولسي جرګې ته د باور رایې ترلاسه کولو لپاره وروپېژندل شي. پر افغان حکومت یوه سخته نیوکه دا ده چې یو شمېر چارواکي له اوږدې مودې راهیسې د سرپرست په توګه چارې پر مخ بیایي. څو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني له ملي ټلویزیون سره په یو ژوندی مرکه کې ویلي وو چې د هغه له لوري د کابینې وزیران غوره شوي دي، خو اوس د عبدالله د کابینې وزیرانو ته په تمه دی. څو ورځې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د کسانو نوملړ ارګ ته لیږلی و چې هغه د وزیرانو په توګه ټاکل غوښتل.